ټي ټي پي له پاکستاني حکومته لاره ورکه کړې ده. جنوبي وزیرستان د پولیسو یو مرکز یې سقوط کړ. پاکستان بیا طالبانو سره خبرو ته غاړه کېښوده. نور معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. د جنوبي وزیرستان د پولیسو یو مرکز سقوط شو. د جنوبي وزیرستان وانا بازار کې د ټي ټي پي کسانو د پولیسو یوه تڼه نیولې ده. پاکستاني طالبان وایي چې د تڼې ټول پرسونل ورته تسلیم شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې یاد برید نن سهار 4 بجې ترسره شوی او لږ تر لږه 80 وسلوالو یو لاس په تڼه برید پیل کړ او څو شېبو کې یې سقوط کړه. د ټي ټي پي اړوند کسانو په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د فتوې لړۍ پیل شوې ده او ډېر ژر به پښتونخوا د پاکستاني حکومت له حاکمیت آزاده کړي. بل خوا په افغانستان کې د پاکستاني پوځ او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د سولې خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب بیا پیل شوې دي. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو د مرکز له نیول کېدو او د سرتیرو له برمته کولو وروسته د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبې په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د بنو له برید وروسته د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوي. د خیبر پښتونخوا د والي ویان محمد علي سیف له قوله ویل شوي چې دوی اوسمهال په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مرکزي مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي.